د ځپلو کامونو غمخور منظور احمد پښتین ته به خواست کوم چې هغه راشي تاسو سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. خو ډسپلین اول ملګرو ته عرض شوی و چې تاسو دغه کیسه مه کوئ، موږ به وینې بلوو، کاروان به بیایو، رقیبانو ستاسو دا تیارې در پاتې او د خټک سره کامي تربګني پرېږدئ، باقي ټولې دا وړې کیسې در پاتې. منظور احمد پښتین صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د لطیف لالا لوی شخصیت او په سټیج یو وړوکی چیټ چې وخت کم دی مناسبت نه سره خوري، ځکه چې یو لوی شخصیت په وړو الفاظو کې نشي راټولېدلی. دلته نن د بېلابېلو تنظیمونو، د پارټۍ، د ګوندونو خلک راټول شوي دي. ټولو ته د زړه د تله سلام وایم. سپینګیري دي، ځوانان دي او زموږ درنې او محترمې خویندې دي. محترمو، لطیف لالا ته په یو باکردار او په یو شاندار ژوند تېرولو باندې د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او فاتحه یې د ده د کورنۍ سره سره ټول کام ته کوو. محترمو، 1942 کې لطیف لالا زیږون شوی و. د برطانوي استعمار دور و. په 2023 کې لطیف لالا د دنیا نه سترګې پټې کړلې، نو د برطانیا د استعمار د وارثینو دور دی. هغه د چا په وراثت کې پاتې دی. ژوند یې یعنې ټول د استعماریت لاندې تېر کړلو. استعمار معنا چې د یو قام، د یو وطن هر څه په داسې انداز ولوټل شي چې هغو خلکو ته د غلامۍ احساس ونه شي. د دوی د خپلو لاسونه هم ورسره پکې کاکړ وي. لطیف لالا د قبایلي سیمې، بلکې دا لفظ قبایلي په ځای هم که موږ غریزې پښتنو سیمې لفظ استعمال کوو، د هغو له اړخه د علم، د وکالت او د سیاست د باران هغه اول څاڅکی و چې راپرېوتلو. لطیف لالا د خپلو بچو نه د کام د بچو فکر کولو. په وکالت کې تل د قامي خلکو او د مظلومې طبقې وکالت کولو. زه یې ګواه یم او د ډېرو زیاتو کیسونو لطیف لالا په وکالت پیسې نه ګټلې، کام یې پرې ګټلو، ځکه نن ټول کام ورته راټول هم دی. لطیف لالا په سیاست کې د امریت د جنرال شاهي په مخالفت کې یو اوږد مبارزه کړې ده او د یو سیاسي مشر په حیث باندې تل د امریت مخالفت کړی دی. که څه هم وخت داسې راغلی دی چې اوس بې شرمي زیاته شوه، آمران هم جنرالان هم ډایرکټ مارشالان نه لګوي. د سیاسي خلکو په لاس باندې دوی خپل ټول مارشالایي کارونه پوره کولی شي. خو نن هم مارشالله په یو شکل کې وجود لري، بس صرف زیرک سترګې پکار دي چې هغه یې تعین وکړي او کام په پوهه کړي او مخالفت یې وشي. محترمو، لطیف لالا د یو وکیل او د یو سیاسي مشر سره سره یو قامي مشر هم و. د قام د روایاتو او د اقدارو په پاسداري کې د وطن جرګې هم کولې. ځکه ما وویل چې د لطیف لالا لوی شخصیت په وړوکي تقریر کې نشي راټولېدلی. لطیف لالا په قد و قامت باندې چې څومره لوړ و، د هغې نه بیا ډېر زیات په کردار لوړ و، ډېر لوی کردار یې و. په کوم ماحول کې دا اسانه ده چې نن موږ لطیف لالا یادوو،
خو لطیف لالا چې دا یو لوی کردار په کوم ماحول کې په قبایلي سیمو کې په قبایلي رویو په منځ کې د آمریت او د استعماریت خوړلي دلته ذهنونو فکرونو په منځ کې یو قامي کردار ادا کولو دا په ډېرې خبرې وي چې د ګور ته وړي وي او چاته یې کړي نه وي چې هسې دا څوک مایوس شي ډېر څه یې تېر کړل د کاب دپاره یې ژوند تېر کړ افسوس کولی شو په ډېر لوی اتیا کاله نه باندې عمر کې هم یعنې نور د ده ویښته سپین و چې خدای ته هم حیا ځینې ورځي خو په دا خاوره کې بیا هم حیا ونه شوه خدای په ګولیو شهید کړلی شو محترمو د لطیف لالا ژوند لوی دی خو تقریر دلته د وړوکوالي دپاره به زه د ده په افکارو د هغو افکارو په نتیجه کې د موجوده دور مقابله ته دوه درې جملې ادا کړم لکه څنګه چې نورو ملګرو خبره وکړه چې دلته د یو نوي جنګ کیسې دي حالات دي هېڅ نوی جنګ نشته دی هغه جنګ لاله کې دی هغه پیرنګی چې راغلی و او په دې خاوره باندې خپل استعماري قبضه کړې وه هغه جنګ لاله کې دی هغه قوتونه هغه سیمې هغه علاقې چې د پیرنګي خلاف یې مزاحمت کړی و نن هم د پیرنګي باقاعجات د هغونه انتقام لا اخلي لا یې په قرار نه پرېږدي خبره وشوله چې دلته د نوی جنګ چې کېږي جرنیلان د پالیسي بدله کړي کني هغه او دغه دا جرنیلانو خپله پالیسي نه ده محترمو دا د دنیا د قوتونو پراکسي جنګونه دي په دې خاوره خپل مفادات دي امریکې په اوسني وخت کې د روس خلاف په یوکرین کې او د چین خلاف په پښتونخوا کې د پراکسي جنګونو یو نوی ترتیب سیټ کړی دی په دې جنګ کې په دې منصوبو کې بیا د دې ملک د جرنیلانو ګټه دا ده چې کله بدامني خوره شي نو د امن په نامه به د امن د راوستلو په نامه به دته ډالر راځي د امن د خرابولو په نامه به هم د ده منصبه روانه وي او د امن د جوړولو په نامه به دی نور هم پاورفل کیږي نور اختیارات به ورته حاصل کیږي نور اکشن انیډ آف سیول پاور او داسې قانونونه به د ده په لاس ورشي هر څوک به وایي چې دوی ته اختیار ورکړي چې امن راولي او په دې کې نامه به په دې خاوره کې د دغې خاورې په وسایلو باندې خپل ځانونه غوړ او مست کړي نن د وطن بچي په کروڑونو تعداد کې د دنیا د 10 ملکونو آبادي په 1 کروڑ کمه ده ستا 1.5 کروڑ د وطن بچي په پردې خاوره ژوند تېروي چې هلته مو فکر شوی دی چې هغه بچیان چې پلار یې نه وي په کلي ورسره د هغو د تربیت د څوک غم وخوري څنګه به د خاوره د لالسنس په طرف نه ځي څنګه به د خاوره د بد تربیتۍ په طرف نه ځي چې دلته یعنې ښځې خو یې آلریډي په کور بند کړي دي هغه پلارونه هم د دوی سره نشته چې بچي بهر داسې د دوی د وطن دلته مجبور کړی دی وسایل یې په خپل لاس کې شته نه دي نو دا یې مجبور کړو چې د بل وطن ته لاړ شي او د بل په وطن کې د انسانانو په نامه یې څوک نه شماري که هغه د عربو په خاوره ژوند کوي که هغه په سیند او په لاهور او په کراچۍ کې روانورانو په منځ کې ژوند کوي نسل یو نوی په موږ او تاسو را روان دی ماشومان را لویېږي آیا دې ته یې پرېږدئ چې په کراچۍ او په لاهور کې د خلکو په ویښتانو نیولي وي بورډونه د یې کر شوي نن د لطیف لالا هغه میشن چې موږ د دې کام خدمت وکړو باید هغو ټکو ته هم نظر ولرو چې څنګه موږ د خپلې خاورې خدمت کولی شو یوازې کام ته د کام مسایل بیانول مهم نه دي دا هم د دوی د مازغو خرابول دي هغو ته حل هم ښودل دي حل په یو ملي فکر کې پروت دی ملي فکر معنا دلته سپینګیري مشران ناست دي زه به خپله خبره تکراروم 2-3 منټه اخلم نو حل یې دا دی دلته د ملي فکر او د ملي تړون دی محترمو دلته موږ تقسیم یو په 3 حصو کې یا خو په قبیلو تقسیم یو دا افریدی دی دا مومن دی دا وزیر دی دا مسعود دی او فکرونه ورسره تقسیم دي یعنې که 15 سړي په خیبر کې چا ووژل موږ ته بدامني هم ښکاري موږ ته ظلم هم ښکاري موږ ته جبر هم ښکاري خو که مروت چا ووژل بیا هغو خلکو ته هغه نه ښکاري مروتو ته بیا خپل ښکاري د بل وطن موږ داسې فکري لحاظ سره یو کام نه یو پاتې شوی ځینې سیمې بیا په
په قبیلوي انداز نه دي تقسیم، هغه قبیلوي طرز یې چې کوم دی هغه یې په سیمه ییز دی. زه بونیره یم، زه سوابیوال یم او زه پلانکی. محترمو دوم تقسیم دریم تقسیم چې کوم دی د سیمه ییز نه هغه زموږ ګوندیز دی. موږ ټیک ته ګوندونه خو به خامخا وي به او وي دې هم، خو البته د یو ګوند خلک چې په خپل ګوند خلک یې ووژل شي دوی ته دهشتګردي هم ښکاري بده، که د بل ګوند خلک چا وژل بیا په بخښنه سره دوی زړه نه پرې خفه کېږي، حالانکې هغه هم پښتانه وي. زموږ او ستاسو بل وطن نشته دی، دغه یو وطن مو دی، هم مو دغه ژبه ده هم مو دغه قام دی. که دا جنګ بیا راځي تاسو به چیرې ځئ؟ په پردي وطنونو کې مو څومره قدر دی، په هغه مو سوچ کړی دی. نو لحاظه د دې دپاره د دغې تقسیم نه راوتل دي. که په هر ګوند کې هم دی چې پښتون دی زړه به پرې دردوو پرې خفه کوو به ورسره ودرېږو جنګ په دې کیسو کې، که د هرې قبیلې دی او د هرې سیمې دی همدغه یې حل دی. خبره د اتفاق وشوه. محترمو د خدای دې ماته داسې خوله نه کړي چې زه خپلو مشرانو ته پیغور چاته ورکوم، خو البته یو صفایي پیش کوم. د دغې اتفاق نه زموږ کله هم انکار نشته بلکې کوششونه مو کړي دي. که کله د اتفاق خبره کېدله د نورو سره خبره کوئ بس موږ هسې په لاس رانسي، موږ به ناست وو دلته. په خپلو اعمالو ثابته کړې هم ده. د پښتنو د هر مشر کور ما ته معلوم دی، زه ډېر ډېر ورغلی یم، کیدای شي دوی ته زما کور نه وي معلوم. موږ ورته تیار یو هر وخت، انشاءالله کوشش به کوو چې نورو سره هم هغه الفاظ هغه اعمال هغه افکار موږ خپل کړو چې دوی زموږ سره په کښېنولو په ودرېدلو په خپرېدلو کې خپل زړونه او خپل ځانونه تنګ نه وویني، کمزوري نه وویني، بلکې دوی هم زموږ سره برابر وي. لطیف لالا هم یې شخصیت هم یې افکار او هر څه یې ژوندي دي. او صرف دومره وایم قام به یوازې په مرګ خپل اتلا نه ستایو، دا ډېره ښه خبره چې په مرګ یې وستایو، خو په ژوند کې که د ده د ژوند د ستایلو دپاره داسې سمینار شوی وی نو څومره اندازه ده چې موږ موجوده خلک به څومره ورته ناست وی. په ژوند به هم د دغې قام او د دغې وطن چې څوک هم د خیر غواړي هغو ټولو ته به سلام کوو، ملګرتیا ورسره کوو. ډېره مننه، خوشحال شم.